په بل روایت کې راځي د سیدتنا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم عادت څنګه وو يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به دون زیات تهجد منځ کوي چې پښې به وپړسېدلې. ګور دا زموږ د پیغمبر طریقه ده، بس د رسول الله طریقه ده، بس بلا په دې کې نور ادم مه وایي چې لږ فایده یې ده کې ډېره فایده ده. خدا په غټه فایده د شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا رقم تهجد منځ کوي. فقلت له لما تصنع هذا، ما یو ورځ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله رسوله ته ولې دونه تکلیف پر ځان باندې تېروې، بیخي ډېر د تهجد په لمانځه کې درېږي یا ډېر د تهجد لمونځ کې د پښې مبارکې دې وپړسېږي، دونه تکلیف کوې. او سره له دې چې وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ستا مخته او شاته ټولې ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کړي. پیغمبر قصدي ګناه کوي نه، د پیغمبر خطا وي دا الله رب العزت ټولې معاف کړي. نو تا ته خو عبادت خو کله کله سړی دې دپاره کوي چې الله مې معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا، ایا زه چې الله پر ما دونه لوی احسان کړی چې زما مخته او شاته ګناهونه ټول معاف، یا زه د الله پیغمبر یم، یا الله رب العزت زه پر دې لار برابر کړی یم، پر دا صراط المستقیم باندې زه الله برابر کړی یم. نو دا خو عظیم نعمتونه دي. ایا دا نه ده مناسبه چې زه د الله رب العزت یو شاکره بنده جوړ سم؟ کله کله یو سړی وایي یاره ما خو داسې دغه نه دي کړي دی، ګډوډ کارونه مې نه دي کړي، نو زه د پلانکي عبادت ته زما څه ضرورت دی پلانکي ته. نه، دا خو د الله رب العزت شکر دی. دا بهترین شکر دا دی چې سړی د الله جل جلاله عبادت وکړي، ذکر وکړي، نفل وکړي، تهجد وکړي او صدقات وکړي. د شکر باندې ته باید سړی وکړي. حدیث شریف روایت بخاری او مسلم دواړو کړی.